محمد نبی تازه څرګندونو کې وایي دا بریا مې د کرکټ له تر ټولو ځانګړو یادونو ده. د افغانستان مخکښ ټولچاري محمد نبی د ګلوبل سپر لیګ له اتلولۍ وروسته ویلي دا بریا یې د کرکټ په اوږد ژوند کې له تر ټولو ځانګړو بریاوو څخه ده. نوموړي یادونه کړې چې په خپل مسلک کې یوازې 2 ځله داسې تاریخي بریاوې تجربه کړي دي او وروستی ځل ورته همدغه ځانګړی ارزښت لري. نوموړي ویلي د لوبغاړو وکټ د توپ اچوونکو لپاره مناسبه او بریا یې د کره کرښې مناسب اوږدوالی او بېلابېلو توپونو د کارولو پایله وه. هغه زیاته کړې که څه هم د توپ اچونې په برخه کې ښه ځلېدلی ده خو د توپوهنې پر مهال خپلې لوبې بشپړه خوښ نه و. د 40 کلن نبي په وینا د اوږدې مودې بریا راز په ځان باور د لوبډلې پر ملګرو اعتماد او د لوبې له اړتیا سره په پرله پسې بدلون کې نغښتی دی. هغه وویل اوس هم د ځواکمنو شاټونو او توازن پر تمرین کار کوي او همدا لامل دی چې لا هم په لوړه کچه سیالۍ کوي. محمد نبي په دې سیالیو کې د 10 وکټو او اغیزمنې لوبې په مړ د ټول پړاو د غوره لوبغاړي جایزه هم خپله کړه او یو ځل بیا یې ثابته کړه چې لا هم د افغانستان د کرکټ له مهمو ستورو څخه دی. نوموړي وروستۍ لوبه کې 3 وکټې د 12 منډو په مقابل کې ترلاسه کړې. د محمد نبي وروستۍ کارکردګیو په اړه ستاسو نظر څه دی؟ په کمنټ کې راسره شریک کړئ.